د نظم عنوان دی که بیا یې وروستو قبلوي او که نه چې ربه یو سوال کوم ربه یو سوال کوم منې او که نه که بیا یې وروستو قبلوي او که نه زه کوم ژوندون باندې ډېر حق لرم په دې وړه ماشومه سټه باندې لکه د نورو ماشومانو په شان زما خو هم شته څه ارمانونه په زړه ځکه لرم څو سوالونه په زړه چې ته ما سره منې او که نه که بیا یې وروستو قبلوي او که نه یو څو ګیلې به درته نور وکړم مولا زما خو ارمانونه څه دي زما ګیله ده زما لویه ربه چې زه ماشوم یم او د مور په غېږ کې زه د 2 میاشتو وړوکې کاکۍ تا رانه پلار واغسته ولې خدایه زه به د چا نه اوس ممونه غواړم ځکه د لوبو څو څیزونه غواړم زه به د چا نه اوس ممونه غواړم ځکه د لوبو څو څیزونه غواړم زه د ژړا له پیدا کړی یم زه د غوغا له پیدا کړی یم زما ښایسته جامې خوښېږي نه څو دا ارمانونه مې رجېږي نه څه تاسو ویل پلار راته یادېږي نه څه زما ګیلې ته غور کوې او که نه که بیا یې وروستو قبلوي او که نه یو څو ګیلې به درته نور وکړم زه هغه بله ورځ د خان کوڅه کې کاسه په لاس سړی ډوډۍ ته ولاړ د ښار یو سپین یو برجې ته ولاړ چې ور مې وټکاو نو لویه ربه په دغه وخت کې د خان سپي راووتل زه یې سم سخت د خپې نه ونیولم ما ترېنه منډه که راپرېوتمه یو ناڅاپي یو سپي د خپې ونیوم په دغه وخت کې بیا یو 2 کسانو زما یې خپه خلاص که د سپي د خولې نه زه بیا په ګوډه ګوډه کور ته راغلم چې کور ته راغلم په چغو شومه چې بېبې زر راشه زه سپي وخوړم مور ته مې ویل چې ته راځې او که نه که بیا یې وروستو قبلوي او که نه یو څو ګیلې به درته نور وکړم زه چې د سکول واړه ښایسته ووینم لاس کې بیګ او دا بسته ووینم چې چولې وي ښې سپینې جامې او بیا ښه بوټان او ښه ټوډۍ کې راشي زه ورته وسوځم لمبه لمبه شم ځکه بیا تا ته ټول ګیله ګیله شم په دغه وخت کې ته راځې او که نه که بیا یې وروستو قبلوي او که نه چې د ادم په غلطۍ زه سوځم او د خوا بچی د زه پیدا کړم بیا د غنمو په تول مار سوځوي نو چې تا ته نه کوم ګیله چا ته وکړم زه بیا د ویړ دغه دنیا ته وکړم د قاتلانو ظالمانو دنیا د سودخورو د خانانو دنیا د ځناورو حیوانانو دنیا محبوب د نور هم سوځوي او که نه که بیا یې وروستو قبلوي او که نه